سلامونه. نوی چې کوم ډاکټران ټریننګ اخیستلی کېږي هغې به په 1500 روپۍ په میاشت باندې کار کوي. دا هغه پیچاړه ده چې دا صرف په ډاکټرانو پورې نه بلکې په دې خلکو پورې ده چې په 1500 روپۍ به تاله میاشت باندې سویپر به درته هم میلاو نه شي. صفایي والا کس نه دی دله چې ته 1500 روپۍ ورکوې نو دا پسې هغه پسې هم پیچاړه چې ډاکټر سړی چې هغه به تاله 25-30 کاله سبق ویلی او د هغې نه پس غټ غټ امتحانونه به یې پاس کړي، تاله به ټول هسپتالونه چلی او ته چې کوم دی هغه ته 1500 روپۍ ورکوې. دا د دې عوام پورې پیچاړه ده. د څومره چې هم د صحت محکمه د تباهي طرف ته روان ده خو څوک یې د تپوس نشته، څوک په نظر نه ساتي او څوک شعور نه لري. تقریبا د 3.5 کاله مخکې کیسه دا روانه چې اکسرې چې کوم فلمونه هغه ورو ختم شو په هسپتالونو کې. سي ټي سکین او اکسرې به موږ خلکو ته په موبایل کې وایي یاره تصویر ته وباسئ چې که بیا بل ډاکټر ته ښایي. ټیسټ چې په کوم ټیوب کې اخلي هغه ټیوبونه په هسپتالونو کې ختم شو، سرنجان پکې ختم شو، اول پکې عامې دوايانې ختمې شوې، خاص دوايانې ختمې شوې، بیا پکې ایمرجنسي دوايانې ختمې شوې. مریض مري موږ اټینډنټ ته وایي لاړ شي ته د بهر نه دوایي راوړه، چې راځي کس چې کوم دی وفات شوی. دا د دې ټول سیسټم هغه فلاپ کېدل طرف ته روان دي. کم خلک چې طاقت لري، توان لري، په ښه پوسټونو باندې ډېرې پیسې لري د هغې لپاره ډېر زیات سهولیات شته. داسې هسپتالونه پاکستان کې کوم چې تاسو تصور هم نشئ کولی داسې سهولیاتونه یې پکې خو تاسو دپاره نشته ځکه چې تاسو بې شعوره یې. که خپل شعور در کې نه راغلی نو تاسو چېرته هم د دې دغه نه نشئ بچ کېدلی، دې څیزونو نه نشئ بچ کېدلی. په ځان راویښ کئ او تاسو چې په دې جلسو کې چغې وباسئ چې ستا غلط چې کوم دی هغه مرتاباد او زما غلط لیډر چې کوم دی هغه زنده‌باد. دا ټول د یو لاس ګوتې دي، دا ټول یو شی دی، په دې باندې ځان لیونی کړی دی. چغې وباسئ، جنګونه کوئ، شرونه کوئ، څوک پتون مړي کوئ. څه کومه د داسې خلکو دپاره چې هغه په 2 روپو باندې خرڅېږي خپل ضمیرونه خرڅوي د هغې لپاره داسې مرګونه کوو. د دې شي نه تپوس وکړئ. بیا چې هسپتال ته تاسو راشئ او دلته دومره نران کېږئ ډاکټر ته کله چغې وباسئ چې یاره زما مریض ته بیډ میلاو نه شو، زما مریض ته دوایي میلاو نه شو، آی سی یو کې بیډ پکار دی. نو د خدای بني ادمه ته د خپل مشر نه تپوس ولنګئ. ته چې په دې جلسو کې چغې وباسئ که نه ته د هغه نه تپوس ولنګئ چې یاره ته په دې خیبر پښتونخوا کې ستا څو هسپتالونه پرېم دي، په دې لپاره پکار څونه دي. په دې ښار کې د پېښور غوندې کې ښار چې د ټول افغانستان او پاکستان چې څومره مریضان دي د پښتونخوا ټول دلته را روان دي په هغې کې ستا صرف 3 غټ هسپتالونه دي، کم از کم 25 هسپتالونه پکې پکار دي، نرسان پکې کم دي، سټاف پکې کم دی، فیسلټي پکې کم دي. تا ته پکې دا پته نه لګي چې دا بیډ ورکول د چا کار دی، دا هغه ورکول آی سی یو بیډ ورکول د چا دی، دوایي ورکول د چا دی. ډاکټر کار دا دی چې هغه تشخیص وکړي، هغه دوایي ولیکي. دا کارونه د ډاکټر نه دي خو چونکې په تا کې شعور نشته، په ما کې شعور نشته، موږ به حیثیت قوم چې کوم یو جاهلان یو ځکه د هم سره دا کېړوال کېږي. نو خدای ته وګورئ، راپاڅئ، د خپل صحت محکمې تپوس وکئ دا کوم طرف ته موږ روان یو. په 1500 روپۍ چې ته ډاکټر نوکر کې نو هغه به خاورې تاله ډیوټي وکړي چې هغه ته به ته وایې چې یاره ته د شپې ډیوټیانې هم کوه، د ورځې هم ډیوټیانې کوه او زه به تاله 1500 روپۍ در کوم. نو د دې خپل حق تپوس وکئ چې کوم ریسورسز دي زموږ سره چې هغه په صحیح طریقه باندې یوټیلایز شي، چې کوم زموږ د ټیکس پیسې دي چې هغه واپس په دې قوم باندې ولګي او دا خلک چې کوم دی د ژوند چې کوم دی بهتر شي. که نو کرونا به درنه هم هېر شي او چې کوم د فلسطین کې کوم حالات روان دي دا به درنه هم هېر شي. داسې قهر به موږ ټولو باندې راشي.